لینز لا مونږ ویلو چې په فیراډیز لا کې یو منفي نښه موجود ده او دا منفي نښه چې کوم ده د خپل نوم دی دې ته لینز لا وایي نو فیراډیز لا وایي چې په یو لوپ کې یا په ګردۍ دایره کې چې کومه ای ام اف پیدا کیږي هغه د هغه مخ نه چې کوم میګنیټیک فلکس تیریږي د هغې د بدلېدو د ریټ برابر دی د هغه فلکس کې بدلون څومره تیزۍ سره راځي خو د هغې د منفي برابر دی د هغې برابر نه دی مخامخ دا منفي چې کوم ده د خپل نوم دی ته وایي لینز لا نه په فزیکس کې تاسو کولمبي زیلی چې یو منفي ته مونږ د لا نوم ورکړی دی د دې ډېر غټ اهمیت دی مثال په توګه دا لا مونږ ته دا ښیي چې که مونږه یو میګنیټیک فیلډ واخلو دا یو مثال ده درکوم او دې میګنیټیک فیلډ ته مونږه یو لوپ واخلو یو څلور ګوټه لوپ واخلو او دا لوپ مونږ د میګنیټیک فیلډ ته دننه راکاږو یعنی یو بنګړی دی څلور ګوټه د اوسپنې په اوږم کې خو دغسې او منډه هم کړه میګنیټیک فیلډ ته ننوتو په یو خاص ویلاسټي سره ورننوتو د مثال په توګه 2 میټره په یو سکند کې ویلاسټي ده او د دې بنګړي چې کوم دی نو پلنوالی دی هغه 3 میټره دی او د ده اوږدوالی چې هر څه دی دا پکې نه راځي نو په ده کې به ای ام اف پیدا شي په دې بنګړي کې په دې باونډري په پوله کې ځکه چې د ده د مخ نه میګنیټیک فلکس تیریږي د دې مخ نه میګنیټیک فیلډ ته پاس کېږي دلته ما میګنیټیک فیلډ اخیستی دی چې په سکرین کې ننوځي نو څومره ای ام اف پیدا کېږي دا خو تاسو ته پته ده چې دا چې تاسو حساب کتاب وکړئ ډي فای بای ډي ټي کلکولیټ کړئ نو تاسو سره به راشي د میګنیټیک فیلډ ځله د دې لوپ ویلاسټي ځله د دې لوپ پلنوالی نو دا د شو زما صاحبه 5 ځله 3 ځله 2 ویلاسټي 2 ده نو دا به شي 10 وولټه بیټري به پیدا شي په دې باونډري کې او تاسو ولې دا د اوسپنې بنګړی نه په دې باونډري کې به کرنټ ګرځي مثال په توګه ګورئ دې بنګړي ټول ریزسټنس چې کوم دی نو هغه 10 اوم دی نو بیا به اومز لا باندې په حساب باندې په دې کې به کرنټ ګرځي چې په دې کې څومره ولټیج پیدا شوی دی او هغه په دغه ریزسټنس باندې وویشه نو ستاسو سره به د ماسې به پیدا شي 3 امپیر کرنټ نو اوس دا 3 امپیر کرنټ چې کوم دی دا به په کومه مخه ګرځي کرنټ خو د ګړۍ په حساب هم تاویدی شي په دې لوپ کې دلته دا نښه ده راکاږم چې ګینې کرنټ په دې اړخ کې به ګرځي او کنه کرنټ به په دې اړخ کې ګرځي د کرنټ د تاویدو دا فیصله به څوک کوي کرنټ خو به پیدا شي 3 امپیره خو دا به د ګړۍ په چپه تاویږي دا کرنټ په دې لوپ کې به ګرځي او کنه د ګړۍ د ستنو په حساب په اړخ کې به ګرځي دا فیصله چې کوم دا په لینز لا باندې ځکه موږ سره په فیراډیز لا کې موږ وایو چې دا ای ام اف چې کوم انډیوس کیږي دا برابري د منفي ځله د فلکس د ریټ اف چینج یعنی که په فلکس کې بدلون داسي چې فلکس سیوا کیږي نو دا ای ام اف چې کوم پیدا شوی دی دی به داسې کرنټ ګرځوي په دې لوپ کې چې دغه فلکس کې کمی راولي یعنی دواړه د یو بل مخالفت کوي سمه ده نو د دې مطلب دا شو چې دا لوپ چې کله دی دغه ته ورننوځي د میګنیټیک فیلډ ته نو د ده نه د وخت تېرېدو سره نور میګنیټیک فیلډ لاینز تېرېږي ځکه چې نوره ایریا میګنیټیک فیلډ ته ننوځي دا به ترې لرې کړمه چې موږ به دا فیصله وکړو چې دا کرنټ به په کوم اړخ ګرځي د دې منفي په حساب باندې بیا به زه تاسو ته اسانه طریقه وښیم چې د کرنټ د ډایرکشن معلومولو اسانه طریقه خو دلته سره زه د دې منفي نښې رښتینولي کوم چې دا څه وایي دا وایي چې که دا فلکس سیوا کیږي یعنی ډي فای بای ډي ټي چې کوم دی نو یو پازیټیو نمبر دی نو دا ای ام اف چې کوم دی نو دا موږ سره یو نیګیټیو نمبر وي که دا ډي فای بای ډي ټي یو نیګیټیو نمبر دی نو دا ای ام اف موږ سره پازیټیو ځکه چې نیګیټیو به نیګیټیو سره ملټیپلای شي پازیټیو به شي دا کرنټ به په داسې طریقه ګرځي په دې تار کې کوم چې ما دلته نښه ورکړې چې د دې بدلون مخالفت وشي بدلون څه دی لوپ ورننوځي میګنیټیک فیلډ ده نور ننوځي نور ایریا راځي د لوپ په میګنیټیک فیلډ کې ننوځي فلکس سیوا کیږي
سکرین ته ننوتونکی فلکس سیوا کیږي کوم چې د بهرني میګنیټیک فیلډ په وجه کوم فلکس دی د دې مخالفت د دې بدلون مخالفت کول دي نو تاسو ته پته ده کله چې یو کنډکټینګ وایر یا کرنٹ چې کوم دی دا په میګنیټیک فیلډ کې موجودي نو میګنیټیک فیلډ په دغه کرنٹ باندې زور لګي او هغه زور برابري د کرنٹ زله میګنیټیک فیلډ سمه ده او ورسره دغه کم د کرنٹ چې کوم اوږدوالی دی هغه یعنی دا کرنٹ د دې ځای نه تر دې ځای پورې په دومره وایر کې ګرځي نو د کرنٹ اوږدوالی ته موږ ډبلیو ویلی دی نو چې د څومره حصه په میګنیټیک فیلډ کې دننه ده په دغه یو اړخ باندې به میګنیټیک فورس وګورو اوس دا آی کراس بی دی آی په بره روان دی په دې وخت کې نو دغه سره به زه خپلې ګوتې کېږدم د ښي لاسه او بی چې کوم دی میګنیټیک فیلډ هغه سکرین ته دننه نوځي نو زما تلی به خپل د ښي لاس تلی به سکرین ته مخامخ کمه د میګنیټیک فیلډ په ډایرکشن کې نو زما کټه کوته ماته دا ښیي چې د دې میګنیټیک فیلډ په وجه باندې به په دې وایر باندې یو زور لګي په شا اړخ ته یعنی کرنټ داسې پیدا شوی دی چې د هغې په وجه چې کوم میګنیټیک فورس په دې وایر باندې پیدا شوی دی هغه د دې بدلون مخالفت کوي مطلب دا دی چې که دا لوپ مونږ د میګنیټیک فیلډ ته ننوستل غواړو نو دا پکار دی چې څوک یې راکاږي دا په خپله نه ننوځي سمه ده یعنی دا میګنیټیک فورس چې کوم دی د دې د کاونټر کولو دپاره پکار دی چې یو سړی دا لوپ دننه راکاږي دا به شي فورس او زه به ورته ووایم چې الماس خان پې زور لګولی دی نو چې زه دا لوپ راکاږم او دا زور خپلو کې برابر شي نو دا لوپ په یو خاص ولاستۍ سره زه وکړی شم چې د میګنیټیک فیلډ ته نه باسم سمه ده دا خو خیر دا خو زه تاسو ته تفصیل وایم تفصیل کې خو لږه ګرانتیاوې شته دا به اسان شي زه به اوس تاسو ته طریقه وښیم چې دا به څنګه په اسانه معلومو سمه ده نو راځئ چې دغه مثال بیا واخلو لینز لا یا دغه نیګیټیو نښه چې کوم ده دا به موږ تر اوسه پورې نه کنسیډر کوله په کلکولیشنز کې ځکه چې دا موږ ته صرف د کرنٹ د ډایرکشن ښیي په لوپ کې نو هغه موږ اوس د هغې دپاره طریقه راوباسو چې دا به څنګه معلومو دا لوپ دی د مثال په توګه دا د میګنیټیک فیلډ ته ننوځي نو د دې نه چې کوم فلکس تیریږي هغه وخت تیرېدو سره سیوا کیږي میګنیټیک فیلډ چې کوم دی نو مثال په توګه 15 ټیسلا دی په ټول ریجن کې او دا لوپ چې نور ننوځي د میګنیټیک فیلډ ته نو د دې نه فلکس سیوا کیږي ځکه دا لوپ روان دی په یو ولاستي سره څوک یې راکاږي دا خبره خو ښکاره ده که څوک یې نه راکاږي نو دا لوپ به ودرېږي ځکه چې میګنیټیک فورس یې واپس دیکه کوي نو دا ټولې خبرې په دغه لینز لا کې دي په دغه منفي نښه کې دي دا چې څه وایم دا د دغې نه راوځي د فلکس د زیاتېدو مخالفت کوي دا EMF چې کوم پیدا شوی اوس اسانه طریقه به درته وښیم لاول به داسې وکړئ چې دا به وګورئ چې د فلکس اړخ کوم دی یعنې د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن څه دی نو میګنیټیک فیلډ موږ سره په دې سکرین ته ننوځي په دې وخت کې سمه ده دا لومبۍ خبره ده دویم به دا معلوم کړئ چې دا فلکس سیوا کیږي او کمیږي نو دا فلکس چې کوم دی د لوپ خبره کومه د لوپ نه تیریدونکی فلکس سیوا کیږي او کمیږي دا لوپ دی وخت کې میګنیټیک فیلډ ته ننوځي نو خامخا د دې نه چې کوم فلکس تیریږي سیوا کیږي او دا فلکس چې کوم دی سکرین دننه پلو دی نو سکرین دننه پلو چې کوم فلکس د مخ نه تیریږي سیوا کیږي کو فلکس سیوا کیږي نو بیا به د خپل ښي لاس کټه ګوته راواخلئ او هغه به دغه فلکس په اپوټه باندې ونیسئ نو فلکس چې کوم دی په دې مثال کې سکرین ته دننه ننوځي او سیوا کیږي نو زه خپله کټه ګوته د سکرین باندې ولاړه ونیسم خپل ځان پلو نو زما د ګوتو چې کوم تاویدل دي هغه د ګړۍ په چپه دي نو په دې طریقه باندې ما دا پته ولګي چې په دې لوپ کې چې کوم کرنټ ګرځي هغه به په دې اړخ کې ګرځي یعنې خبره ما اسانه کړه نو دې ځای کې اوس مونږ اوس وله چل راوباسو چې دا کرنټ په اسانه څنګه معلومو سمه ده
نو دې کې به کرنټ 3 امپیر موږ چې په 3 مثال وکتل ګرځي خو به د غړۍ په چپه ګرځي سمه ده اوس کو دا کرنټ د غړۍ په چپه نه ګرځیدو او دا لوپ د میګنیټیک فیلډ ته نه وځي او د مثال په توګه تا غلط ډایرکشن راواخیسته د کرنټ لپاره تا وجه نه دا د غړۍ په چپه دا کرنټ نه ګرځي زه به دې راواخلم چې دا د غړۍ په اړخ کې ګرځي مثال په توګه دا زمونږ لوپ دی اته ویلې چې نه کرنټ په دې کې ګرځي په دې د غړۍ په اړخ کې غړۍ په چپه نشي او لوپ چې کوم دا میګنیټیک فیلډ ته نه وځي نو دې سره به څه مسله وشي دې سره به مسله دا وشي اوس ګوره چې کوم دا اړخ دی کوم چې میګنیټیک فیلډ کې دننه دی د دې اوږدوالی چې کوم دی نو هغه دی مثال په توګه 3 میټره دا سایډ 3 میټره دی دا سایډ 3 میټره دی او په دې کې کرنټ 3 امپیر ګرځي او میګنیټیک فیلډ چې کوم دی نو هغه سکرین ته دننه دی نو په دې اړخ باندې به یو میګنیټیک فورس لګي میګنیټیک فورس د میګنیټیک فیلډ د وجې په کنډکټینګ وایرز باندې فورس لګي دا موږ نه دی ویلي خو دا د تاسو دلته وایم چې دا فورس دومره دی چې دا د کرنټ او د میګنیټیک فیلډ ترمنځ کراس پروډکټ دی او بیا دغه کرنټ چې څومره اوږدوالی دی دغه وایر د هغې اوږدوالي سره ملټیپلای ده کله کله خلک داسې لیکي چې دا کرنټ ځله د دغه وایر اوږدوالی دی د وایر اوږدوالی موږ بیا د کرنټ په اړخ کې اخلو کراس بي یوه خبره ده نو آی کراس بي ته به وګورو آی کراس بي چې کوم دی هغه زمونږ د آی ښکته پلو دی نو خپلې ګوتې کراس پروډکټ موږ داسې معلومو د کراس پروډکټ ډایرکشن خپلې ګوتې د ښي لاس چې کوم دي نو هغه په ښکته اړخ کې ونیسئ خو کوشش وکړئ چې ستاسو تلی چې کوم دی هغه سکرین ته مخامخ وي ځکه چې میګنیټیک فیلډ سکرین ته ننوځي یعنې د میګنیټیک فیلډ په ډایرکشن کې خپل تلی ونیسئ نو ستاسو د ښي لاس کټه ګوته به تاسو ته دا وښیي چې په دې باندې میګنیټیک فورس چې کوم وي نو هغه به په دې اړخ کې دا فورس چې کوم دی نو دې سره به لانجه جوړه شي لانجه به دا جوړه شي چې موږ به دا لوپ راواخلو او په لومبي ځل به میګنیټیک فیلډ ته لږ غونته وردیکه کړو او بیا به یې پرېږدو ځکه چې میګنیټیک فورس چې کوم دی هغه په دې اړخ کې دی نو کرنټ په دې اړخ کې ګرځي د غړۍ په اړخ کې په دې لوپ کې نو د هغې سره به دا وشي چې موږ دا لوپ راواخلو او لږ غونته میګنیټیک فیلډ ته وردیکه کړو بس بیا به ته بېغمه شو میګنیټیک فیلډ به په خپله راکاږي دننه ځان ته نو د هغې سره به دا وشي چې د انرژي خوندي کېدو چې کوم قانون د انرژي کنزرویشن چې کوم دی نو هغې سره به لانجه جوړه شي یعنی لوپ په خپله باندې نه صرف میګنیټیک فیلډ ته ننوځي بلکې لا به تیزیږي لکه چې میګنیټیک فورس به یې دننه پلو راکاږي نو د هغې سره به په دې کې نور تیز زیات کرنټ ګرځي نو که موږ دې کې لایټ بلب ولګو دلته بلب ولګو نو هغه به بلیږي او موږ ته به په مفته کې انرژي میلاویږي نو په مفته کې انرژي چې کوم ده یعنی انرژي چې هر کله موږ ته میلاویږي نو هغه د یو سورس نه راځي یعنی خامخا څوک کار کوي یا څه بل څه انرژي ده چې هغه بدلیږي لایټ ته یا هیټ ته جوړیږي حرارت ته جوړیږي تودوخه ته جوړیږي اوس په دې مثال کې چې کوم دی انرژي په مفته کې راځي میګنیټیک فیلډ او کرنټ په خپلو منځ کې داسې دي چې دا لوپ چې کوم دی نو موږ لږ غونته میګنیټیک فیلډ ته وردیکه کړو خو کرنټ په ورانه غاړه لاړ په ورانه غاړه ورته ځکه وایم چې اوس دا میګنیټیک فیلډ چې کوم دی دا لوپ په خپله ځان ته دننه راکاږي موږ ته بېغمه یو او زموږ بلب په مفته کې بلیږي هیڅوک کار نه کوي سمه ده نو دا د انرژي د کنزرویشن یا د انرژي د خوندي کېدو د قانون سره ډډه نه لګوي د دې مطلب دا شو چې دا کرنټ په دې اړخ کې نشي ګرځېدی یعنې د دې منفي مخالفت وشو د دې مطلب دا شو چې دا کرنټ چې کوم دی دا پکار ده چې د غړۍ په چپه ګرځي د هغې په وجه ځکه چې موږ سره به میګنیټیک فورس د دې لوپ د خوځښت مخالفت کوي خیر دی که په لومبي ځل تاسو په دې باندې پوه نه شئ چې بار بار یې واورئ خپله مثالونه وکړئ
نو په دې کې چې کم کرنٹ ګرځي هغه به د ګړۍ په چپه ګرځي. سمه ده، ځکه چې بیا به میګنیټک فورس په دې اړخ کې، نو دا به زور غواړي چې وردنې باسو. نو هغه زور مطلب به دا چې مونږ به کار کوو او هغه کار به زمونږ سره د لایټ یا د ټمپریچر په شکل کې دلته به مونږ ته ملاویږي. نو اوس راځئ چې اوس بیا لاړ شو خپل هغه ټیکنیک ته چې دا به څنګه معلومو. یو بل مثال به واخلو. د مثال په توګه باندې دلته مونږ سره یو لوپ به واخلو، یو بنګړی به واخلو ګرځې هر څنګه چې، او دلته به میګنیټک فیلډ واخلو چې هغه د سکرین نه بار راوځي، د دې بنګړي د مخ نه راوځي، او دا میګنیټک فیلډ د وخت تېرېدو سره سیوا کیږي. نو په دې بنګړي کې به کرنٹ پیدا کیږي. دا د اوسپنې بنګړي میګنیټک فیلډ هر ځای کې دی، څه د مخ نه تېرېږي او څه دلته بار دی. ما یو څو لاینز راکړل. نو که دا میګنیټک فیلډ د وخت سره سیوا کیږي، دلته مونږ سره ولیکو چې میګنیټک فیلډ چې کوم دی هغه آوټ اف پیج ورته وایي، یعنې سکرین نه بار راوځي او د سکرین مخکې مونږ یو بنګړی واخیسته، نو د بنګړي د مخ نه تېرېږي او آوټ اف پیج دی، او دا میګنیټک فیلډ چې کوم دی دا وخت تېرېدو سره سیوا کیږي، انکریزینګ میګنیټک فیلډ دی. سمه ده. نو په دې بنګړي کې تاسو ماته دا ووایئ چې په ده کې کم کرنٹ پیدا کیږي هغه به د ګړۍ په اړخ کې تاویږي کرنٹ، او کنه د ګړۍ په چپه په تاویږي. نو تاسو به وایئ چې میګنیټک فلکس چې کوم دی هغه د دې بنګړي د مخ نه چې کوم راوځي نه بهر راوځي، سکرین نه بهر، ځکه چې میګنیټک فیلډ بار پلو دی، موږ پلو دی ډایرکشني، او سیوا کیږي. نو چې فلکس سیوا کیږي او د سکرین نه بار پلو دی، نو موږ به د خپله کټه ګوته فلکس په الټا اړخ کې کیږو. چې د فلکس په الټا اړخ کې راونی، موږ د خپله کټه ګوته په دې سکرین باندې نیغه ونیسو. نو زما د ښي لاس ګوتې به بیا د ګړۍ په اړخ کې تاویږي. نو په دې بنګړي کې چې کوم کرنٹ پیدا کیږي هغه به د ګړۍ په اړخ کې، ځکه چې همدغه کرنٹ به د کنزرویشن، د انرژي کنزرویشن د قانون سره ډډه لګوي، او همدغه کرنٹ دی چې هغه به موږ سره د فیراډیز لا په حساب باندې صحیح د ګړۍ په چپه دی کې کرنٹ نشي تاویدی کله چې میګنیټک فیلډ د سکرین نه بهر راوځي او دا میګنیټک فیلډ د وخت تېرېدو سره سیوا کیږي. راځئ چې یو بل مثال واخلو چې په دې باندې ستاسو مټ صفا شي. راځئ چې یو بل بنګړی واخلو، څلور ګوټه بنګړی به واخلو، او د دې نه یو میګنیټک فیلډ تېرېږي. دا میګنیټک فیلډ به په بل رنګ کې جوړ کړو. دلته میګنیټک فیلډ دی په دې ټول ریجن کې، څه د بنګړي د مخ نه هم تېرېږي او څه نه تېرېږي. زه به یو څو لاینز راکاږم، او دا میګنیټک فیلډ چې کوم دی نو دا د سکرین کې دننه ننوځي. اوس تاسو ماته دا ووایئ که دا میګنیټک فیلډ چې کوم چې سکرین ته ننوځي ان ټو پیج ورته وایي، او دا میګنیټک فیلډ د وخت تېرېدو سره کمیږي، بي ډیکریزینګ. سمه ده. تاسو له ما کنډیشن درکړو شرطونه چې فلکس چې کوم د بنګړي د مخ نه تېرېږي، تاسو ته را پته راځي دا د سکرین ته ننوتونکی فلکس دی، او دا فلکس د وخت تېرېدو سره کمیږي. سمه ده. نو بیا به تاسو داسې وکړئ چې کله فلکس کمیږي دا خپله کټه ګوته به د فلکس په ډایرکشن کې کېدی. نو فلکس د سکرین ته ننوځي، نو زه به د خپله کټه ګوته هم د سکرین ته د ننوتو په شکل کې د سکرین ته نیغه ونیسم د فلکس په ډایرکشن کې. نو زما د ښي لاس کټه ګوته چې زه دغسې ونیسم، نو زما ګوتې چې کوم دي هغه ماته هغه به بیا د ګړۍ په اړخ کې تاویږي. نو په دې کې چې کوم کرنٹ پیدا کیږي په دې لوپ کې، نو هغه به یې د ګړۍ په اړخ کې، ځکه چې دغه به د فیراډی لا سره سمې خوري، دا به د انرژي د کنزرویشن د قانون سره سمې خوري، او ټوله خبره به سمه لانجه به دې نه جوړېږي. سمه ده. لانجه زه چې کله وایم چې لانجه به دې نه جوړېږي، زه وایم چې د فزیکس لاس چې کوم دی نه د هغې سره به موږ په ډغره کې نه راځو. اوس به یو بل مثال دلته واخلو. مثال په توګه باندې موږ سره یو میګنیټک فیلډ دی، او هغه چې کوم دی نو د دې سکرین نه بار پلو راوځي.
په ټول ریجن کې. په دې میګنیټیک فیلډ کې ما یو بنګړی واخیسته، د اوسپنې بنګړی دی دغسې غونډ منډ، او دا میګنیټیک فیلډ چې کوم دی دا کانسټنټ دی په ټول ریجن کې دی، په هر ځای کې دی، خو د وخت تېرېدو سره دا بنګړی چې کوم دی دا راغونډېږي. سمه ده، یعنې د بنګړي سایز کمیږي. نو تاسو دا ووایئ چې د ده له مخ نه چې کوم فلکس پاس کېږي میګنیټیک فیلډ د سکرین نه بار راوځي، کوم چې ما په دې نښه ښودلی، نو بي آوټ اف پیج دی، بار راوتونکی دی د سکرین نه، نو د بنګړي د مخ نه هم بار راوځي په هر پوینټ باندې، او دا بنګړی چې وخت راتېدو سره راغونډېږي، نو تاسو ووایئ چې د ده له مخ نه چې کوم فلکس تېرېږي هغه کمیږي او که زیاتېږي؟ کمیږي، ځکه چې د بنګړي ایریا کمیږي، ځکه چې بنګړی راغونډېږي. شرینکینګ ورته وایي په انګریزي کې، شرینک کېږي. نو د ده د مخ نه چې کوم فلکس تېرېږي د میګنیټیک فیلډ دا کمیږي که سیوا کېږي؟ نو کمیږي، ځکه چې میګنیټیک فیلډ خو فکس دی، هغه موږ نه کمو زیاتو، خو چې بنګړی راغونډېږي نو د ده چې کوم ایریا ده کمیږي، او فلکس چې کوم دی نو د میګنیټیک فیلډ او د ایریا ملټیپلیکیشن دی، نو د ایریا کمیدل مطلب دا شو چې فلکس کمیږي، او فلکس بهر راوتونکی فلکس دی. کله چې فلکس کمیږي نو بیا موږ خپله کټه ګوته د فلکس په ډایرکشن کې ونیسو، د ښي لاس کټه ګوته، نو چې تاسو د فلکس د سکرین نه بار راوتونکی دی نو خپله کټه ګوته د سکرین نه بار پلو نیغه ونیسئ، یعنې چې خپله کټه ګوته خپل ځان ته مخامخ ونیسئ. نو د دې مطلب دا شو چې تاسو خپل د ښي لاس ګوتو ته وګورئ، نورو ګوتو ته د کټې ګوتې نه علاوه، نو هغه به تاسو ته پته ولګي چې هغه د ګړۍ په چپه تاویږي. نو په دې کې په دې لوپ کې چې کوم کرنټ پیدا کېږي هغه به د ګړۍ په چپه تاویږي. دا طریقه ده، او نور رښتینولي پې مونږ وکړه چې دا ولې داسې کېږي، ځکه چې په دغه طریقه باندې بیا مونږ د انرژي کنزرویشن سره هم سمې خورو، او فیراډی لا چې کوم سټیټمنټ دی نو په هغې کې دا نیګیټیو ساین ځکه دی، کوم ته چې مونږ لینز لا وایو، دا نیګیټیو ساین د لینز لا په وجه دی، او دا پکې هغه ځکه ور اچولی دی چې دا د انرژي کنزرویشن سره سمې خوري، ډډه لګوي. که دا پکې نه وی نو بیا به مونږ ته دا پته نه لګېده چې دا کرنټ به په کوم اړخ پیدا، مونږ به پته لګولی وی، ځکه چې مونږ ته به پته لګېدلی وی چې انرژي نه کنزرو کېږي تر هغې پورې چې کرنټ په یو خاص اړخ. نو کرنټ چې په دې لوپ کې پیدا کېږي نو په هغه وخت کې دا کرنټ خپله فیصله کوي چې په کومه تاو شم. نو کرنټ ته دا پته یي چې انرژي د خوندي کېدو یا د انرژي کنزرویشن یو قانون په نیچر کې موجود دی، او د هغې په حساب باندې بیا د خپله لار خوښوي. د هغې لپاره مونږ طریقه راویسته چې دغه به څنګه معلومو. نو دغه لینز لا ده.